السلام علیکم ملګرو، تاسو سره یو تازه خبر شریکوم چې همدا اوس موږ ته یو چا دا تازه خبر راولېږلو. په دې خبر کې ویل کېږي چې حسنین په جیل کې خودکشي کړې ده. نو آیا دا خبر څومره حقیقت لري؟ که هغه خودکشي کړې وي نو دا خودکشي څنګه وکړله؟ تاسو به دا ټول تفصیل په دې ویډیو کې وګورئ. قدرمنو دوستانو، د هر څه نه وړاندې زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. اول تاسو ته د هغه تفصیل درکوم چې څو ورځې وړاندې هغه خپل مور پلار په ډزو باندې ویشتلي وو، چې په ډزو باندې د ویشتلو نه پس د هغه مور هسپتال ته منتقل کړی شوې وه او د هغه پلار چې کوم هغه په هغه ځای باندې وژل شوی و، چې بیا که تاسو ته معلومه وي نو هغه سره مختلفو کسانو انټرویوانې وکړلې. یعنې هر انکر، هر خبریال به ورتللو، هغه څه به انټرویو کوله او داسې خلک پکې هم ورغلي وو چې هغه خو د سره انکرز هم نه وو، یعنې خبریالان هم نه وو، بس صرف میکونه پیدا کړي دي او موبایل یې ځان ته نیولي انټرویوانې کولې. په دې باندې یقینا چې د حسنین زړه ته هم تکلیف به رسېدلی وي. داسې په دې باره کې څه وکیلانو په پېښور های کورټ کې دا بیانیه هم جمع کړې وه چې د داسې کسانو په خلاف کاروي پکار ده چې هغوی بغیر د څه حکومتي نوټس یا بغیر د داسې څه قانوني خبرې نه علاوه ورځي په عدالت کې یا د پولیس سټیشن په چوکۍ کې مجرمانو سره انټرویوانې کوي. یعنې دا ښه خبره نه ده. په دې باندې د مجرم زړه ته تکلیف رسي. یعنې مجرم هسې هم جرم کړی وي، هغه ټولې دنیا ته شرمېدلی وي، بیا دوی ورځي هغه سره انټرویوانې کوي، د هغه نه معلومات اخلي، بیا ورته وایي چې تا دا قتل ولې وکړو، ته به په دې قتل باندې خفه یې، یا چې تا چې مور ویشتله نو ستا لاسونه نه رپېدل، یا داسې نورې خبرې، او بیا ورسره د غم سازونه هم لګولي وي. نو په داسې خبرې اورېدو سره یقینا چې د مجرم څومره غم وي هغه نور هم تازه شي. نو په دې وجه باندې ډېرو خلکو داسې خبرونه شیر کړي دي چې حسنین خودکشي کړې ده، خو موږ چې مکمل تفصیل، مکمل معلومات وکړل، هغه هیڅ داسې قدم نه دی اوچت کړی. په دې باره کې چې څوک داسې خبرونه خوروي، داسې خبرونو ته هوا ورکوي، نو دا ښه نه کوي، ځکه چې دروغ خبرونه خورول نه وي پکار. نو موږ غوښتل چې دا خبر، دا معلومات تاسو سره شریک کړو. تر اوسه پورې داسې هیڅ حادثه نه ده شوې. الله تعالی دې داسې څه حادثه هم مخې ته نه راولي، ځکه چې پښتنو په ځمکه باندې هسې هم دومره ډېر مرګونه وشول. الله تعالی دې نور داسې څه حالات مخې ته